سلام ګرانو لیدونکو، نن به د ادارو یوه ډیره مهمه او حساسه موضوع در سره وڅېړو، هغه هم ډله‌بازي یا ګروپ جوړول. دا هغه پټ زهر دی چې که یې مخه ونه نیول شي د هر دفتر فضا له منځه وړي، وړ خلک وروسته پاتې کیږي او ادارې د پرمختګ پر ځای شاته ځي. نو راځئ په روښانه، روانه او هر اړخیزه توګه یې تشریح کړو. سلام مدیر صاحب، کولی شئ راته ووایئ ډله‌بازي څه ته وایي؟ وعلیکم سلام. ولې نه؟ ډله‌بازي هغه وخت رامنځته کیږي چې کارکوونکي د کار، دندې او وړتیا پر ځای د اړیکې، قوم، ژبې، سیمې، ګټې یا شخصي میلان له مخې په ډلو وویشل شي، یعنې د دفتر خلک په موږ او هغوی باندې بدل شي. دا حالت د ادارې اصلي روحیه ختموي. ډیره مننه. په ادارو کې ډله‌بازي ولې پیدا کیږي؟ دا څو مهم لاملونه لري. لومړی، کمزوری او ناعادل مدیر. کله چې مدیر په پریکړو کې انصاف نه کوي، خلک د ځان د ساتنې لپاره ګروپ جوړوي. مثال، یو کارکوونکی چې لږ کار کوي امتیاز اخلي، خو بل چې ډیر کار کوي هیڅ نه ترلاسه کوي. په داسې ځای کې ډله‌بازي طبیعي خبره ده. دوهم، د شفافیت نشتواله. په دفتر کې چې پریکړې، رخصتۍ، امتیازات او دندې پټې وي، خلک په شک کې واقع کیږي. شک خلکو ته دا اړتیا پیدا کوي چې یوه ډله ولري. قومي، ژبني او سیمه‌ییزو اړیکو نفوذ. کله کله کارکوونکي د یو قوم یا سیمې په اساس سر راټولوي او ورو ورو د همدې اړیکو په بنسټ د دفتر فضا ټوله په ډلو ویشل کیږي. بله مهمه خبره هغه ناسمه سیالي یا غلط فهمي ده. ځینې خلک فکر کوي چې په اداره کې د بقا یوازینۍ لار دا ده چې په ډله کې شامل شي. بله مهمه خبره د مکافات او مجازات غلط سیستم ده. که په دفتر کې د کار معیارونه معلوم نه وي، خلک پوهیږي چې که کار وکړم یا ونه کړم توپیر نشته. دا جمله د ډله‌بازۍ پیل دی. بله خبره د اړیکو کمزوری مدیریت. کله چې مدیر د کارکوونکو ترمنځ اړیکې سمې اداره نه کړي، هر څوک د ځان لپاره مختلف خلک لټوي او ډله‌بازي پیدا کیږي. کولی شئ راته ووایئ د ډله‌بازۍ زیانونه څه شی دي؟ د ډله‌بازي زیانونه یې ډیر ژور او خطرناک دي، لکه د دفتر فضا خرابېدل، بدګماني، خبرو اترو کمښت او د باور فضا له منځه تلل. همدارنګه د کار کیفیت او سرعت ښکته کیږي. خلک د کار پر ځای د یوې ډلې د ملاتړ په فکر کې وي. وړ او شایسته کسان شاته پاتې کیږي، ځکه چې د پرمختګ معیار ډله وي، نه کار. همدارنګه ادارې ته بد نوم جوړیږي. خلک وایي دا اداره مسلکي نه ده بلکې د ډلو مرکز دی. همدارنګه شخړې او لانجې زیاتیږي، حتی کوچني مسایل هم په لویو شخړو بدلیږي. مثال، په یوه اداره کې دوه ډلې دومره قوي شوي وي چې یو ټیم د بل ټیم اسناد نه لاسلیک کوي. پایله د خلکو شکایتونه زیاتیږي، کارونه ځنډیږي او د دفتر نوم خرابیږي. کولی شئ راته ووایئ یو قوي مدیر څنګه د ډله‌بازۍ مخه نیسي؟ یو مسلکي، عادل او هوښیار مدیر کولی شي دا ستونزه په لاندې لارو کنټرول کړي. روښانه او شفاف سیستم رامنځته کول. مدیر باید ټول اصول لکه د انعام طریقه، د دندې ویش، د رخصتۍ اصول، د ارزونې معیارونه عام کړي. شفافیت د ډلو قدرت کموي. همدارنګه د کار د ارزونې عادلانه سیستم. مدیر باید د هر کارکوونکي ارزونه د هغه د کار پر اساس وکړي، نه د هغه د ډلې پر اساس. ټیم ورک او ګډې پروژې. مدیر باید کارکوونکي په داسې ټیمونو کې ځای پر ځای کړي چې له مختلفو څانګو خلک پکې وي. دا کار د ډلو ترمنځ دیوالونه ړنګوي. مثال، د بودیجې پلان لپاره د 3 مختلفې څانګې څخه یو ګډ ټیم جوړ کړي. د شخړو عادلانه او وخت په وخت حل. مدیر باید هرې کوچنۍ شخړې ته ژر حل پیدا کړي، مخکې له دې چې لوی بحران شي. واضح رسمي اړیکې جوړول. مدیر دې اعلان کړي چې هر ستونزه باید د یو واحد چینل له لارې راپور شي. دا د یو بل پسې د خبرو او پټو ډلو مخه نیسي. د همکارۍ او اخلاقو روزنه. په دفتر کې د اخلاقو، ټیم ګټو او مسلکیتوب ورکشاپونه د ډله‌بازۍ روحیه کموي. مدیر باید بی‌طرفه وي، د انصاف پر اساس پریکړه وکړي، د ټولو ترمنځ یو شان چلن وکړي. ډله‌بازۍ د ضعف نښه ده او بی‌طرفه او قوي مدیر دا ضعف له منځه وړي. که ډله‌بازي ډیره پراخه شي، مدیر څه وکړي؟ دا وخت مدیر باید لاندې جدي اقدامات وکړي. دواړه ډلې بی‌طرفه خبرو ته راوبولي، اصلي ستونزې پیدا کړي، د اصولو او دندو نوی پلان اعلان کړي،
د مسؤلیتونو بدلون راولي، ګډې پروژې جوړې کړي او که اړتیا وي انضباطي اقدام هم ترسره کړي. که مدیریت عادل وي، ډله‌بازي قوت نه پیدا کوي.